صحابه کرام الله د دوی صفات فرمای دا غي نمخ یو خبره بل یاد کی اگر چې زمونږ د خلکو مزاج داسې دی چې دین خبره مونږه سرسری وورو بس زبط خبره وشو ختم شو قرآن پاک کې د پیغمبر علیه السلام د نوم مبارک سره په ټول قرآن کې سلور ځل ذکر راغلی دی سلور ځل په قرآن پاک کې د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک ذکر شوی دی نو ټول قرآن کې پیغمبر علیہ السلام دا اللہ یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک کل اللہ ورطوی یا ایوہ المزمل کل ورطوی یا ایوہ المدثر کل ورطوی طاہا کل ورطوی یاسین دا ٹولی دا حضور علیہ السلام نامی دی سلور زینو کی دا نبی علیہ السلام نم مبارک سر ذکر راغلے یو پکی و سورہ فتح کی دا اخیری آیات اللہ دے کے دا نبی علیہ السلام ذکر کرے دا نم مبارک تو اللہ فرمائی محمد الرسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا او هغه کسان چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره دي هغه باندې ایمان راوړي مراد نه صحابه کرام دي نو الله د صحابه صفات فرمای چې صحابه څنګه خلق دي نو الله فرمای اشداء علی الکفار د کافرانو متعلق دوی سخوي د کفر او د کافرانو په مقابله کې دوی لکه د غرغون د کلک ولاړ وي کافرانو باندې سختی کوونکی وي رحماء بینهم او خپلو کې یو بل باندې رحم او مهرباني کوونکی دي خبرو ته سوچ کوي صحابه کرام په کافرانو باندې سخت دي په خپلو کې رحم او نرمي کوونکی دي دو صفت شو بیا فرمای تراهم رکعا سجدا اے مخاطب کله چې دوی ګوري نه دی با یا په رکوع کې او یا په سجده کې وي تراهم رکعا سجدا ګوري به دوی د صحابو دا شان به ګوري چې دوی با په رکوع کې او په سجده کې وي او دا رکوع سجده دا منځ او دا عبادت دا جهاد او دا تمام اعمال دی به سره پاره کوي یبتغون فضلا من الله ورضوانا دوی په دې عبادت باندې د الله فضل او د الله رضا لټون کی دي یبتغون فضلا من الله ورضوانا دوی طلب کون کی دي د الله د فضل او د الله د رضا مندې وردی مختصر جملو کې الله د صحابه څومره تعریف وکړو چې دوی په کافرانو باندې سختی کوونکی وي د کفر او د کافرانو متعلق با دوی سختی کوونکی وي نن د مسلمان نه دا چیز تلې دی چې د کافر مقابله کې دوی میدان کې ودرېږي او کفر ته اغا دندان شکن جواب ورکی ان تاسو ګوره مسلمان اد کافرنا مرعوب او یریدون کې دي زمونږ په مسلمانانو باندې په فلسطین کې کم ظلمونه شروع دي قتل عام شروع دي خزه کونډې شوي واړه واړه ماشومان د 40-50 هزار نه داوی شهیدان زیات شو او په ایران کې یو کس مردار شو نو زما د اسلامی دنیا زما د مسلمانانو حاکمان اغوی د ورزی او اغوی سره تعزیت کوي په محرم کې د کافرانو د شیعاګانو د یری دا مسلمانان اسګي لسر دیوا په ټي وي او پر ریډیو باندې غاني بجاني بن کی ولی محرم دی د محرم د وجن نه بندي د شیعاګانو د یری نه بندي زما مسلمان حکمران زه د ختم نبوت پرچار کوم زه د نبی علیہ السلام د ناموس د حفاظت لپاره ودرېږم نو ما سره ما ته لارې بندي ما ته چې کوم دی رکاوټونه اچوي په محرم کې شیعاګان ماتم کې او جلوس وباسي د هغوی دپاره زما اسلامي حکمران ایله سیکورټي ورکوي ایله حفاظت ورکوي ایله د هغوی حفاظت کوي بهرحال زما عزتمندو دا صفت زموږ نه تللی دی الله د صحابو دا صفت فرمایي
چې مسلمانان بسئی تاسو نه تاسو کو ماته وګورئ ټول رب وی محمد رسول الله والذین معه محمد علیہ السلام او کم خلق شاغ سری دي مونږ محمد علیہ السلام سره یو کني ور سره لا اله الا الله محمد رسول الله ویل ده کنه د نبی علیہ السلام اتباع کړی دا اگر چې مراد دینا صحابه دي لیکن تمام مسلمانانو کې دا صفت پکار دی چې محمد علیہ السلام او ور سره مومنان څنګه وای اشداء علی الکفار د کافرانو مخ کې بکلک ولاړي کافر ته بجیجی نه کې کافر ته بخته نه دی د کافر مخ کې با داغه پسترګو کې بسترګي ورکی او د اسلام حقانیت باغه ته تاسو زموږ د صحابو ریکارډ وګورئ زموږ د صحابو تاریخ وګورئ په ختم نبوت باندې په یو جنگ کې 1200 صحابه شهیدان شوي دي 1200 د نبی علیہ السلام په تمام جهاد کې 200 صحابه شهیدان شوي دي او د نبی علیہ السلام د ناموس لپاره په یو جنگ کې 1200 صحابه شهیدان شوي دي دا وجه سوا چې هغوی ته به کافر ته کته نه تله ای به کافر ته خپل زور سره خپل د اسلام طاقت سره به د هغوی مقابله کوله رب صفتو کو اشداء علی الکفار بیا رحماء بینهم الله وی دا مسلمانان خپل کې یو بل سره نرم دل دي رحم کوونکي دي د صحابو نمونی پرتی دي موږ د شریعت نه او د کتابونو نه غافل یو نمونی پرتی دي د رحماء بینهم سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه او سیدنا عمر فاروق دا لومبنه او دویم خلیفہ دی ابو بکر صدیق لومبه خلیفہ دی عمر فاروق دویم خلیفہ دی د دې خپل کې خبره وړي دی او انسانان دي نفس شیطان ور سره دی خپل کې خبره وړي دي چې وړي دي یو بل سره 30 شو دواړه نو د ابو بکر د خلینا حضرت عمر ته ستغ الفاظ وتل لکه زمونږ د پښتو په اصطلاح کې کنزل خو کنزل نه چې ستا مور او ستا خور او ستا لور دا نه صدا سے الفاظ وتل د ابو بکر د خلینا عمر فاروق ته دا غي باندې حضرت عمر ته دک ملو شو ابشو نو د دې دواړو د ابو بکر او د عمر رضی الله عنهما خپل کې خبره وړي دي نو ابو بکر د خلینا دې خبرې ته لږ سوچو کې نن ځان ته ګورم تاسو ځان ته ګورئ زما خلصینګه دا ستاسو خلصینګه دي نو چې کله د خلینا استغ الفاظ وتل حضرت عمر صاحب ته نو هغه په خپه شو خود ته واپس سوچ ورغی مولانا زکریا صاحب لیکلی ابو بکر صدیق ته سوچ ورغی اوهو دا ما چې سوې دا ما چې کوم الفاظ عمر ته وې د دې خو به د قیامت پر ورځ ما نه رب تپوس کوي تا عمر د په ما باندې حق راوړی ده قیامت کې به د حق الله زمانه مطالبه کوي نو فوري سکندونو کې حضرت عمر صاحب ته فرمایي عمره دا ما چې سوې دا کوم الفاظ مې شتا ته وې دغه الفاظ ما ته واپس دوهراو کا دغه الفاظ ما ته واپس وایا دا ما چې کوم کنزل وکړه دغه کنزل لا ته وکا هغه نه جی نه دا کنزل نه کو تا چې سوې دا وې خو ځنه ما وینا کنه ما ته وایا وینه ما ابو بکر صدیق ورته وای ویا خو به ما ته دا الفاظ وې دا کم کنزل چې ما وکړه دا ورته دوهرو کې ما ته بو کې اور کتما ته نه کې نو زبر نبی علیہ السلام ته شکایت وکما هغه ورته عجیب کار دی خبرم تا کړی دا او شکایت بم ته کې وېزه بستا په سر شکایت وکم وېزه خدا ته نه وې ما دغه ته نه وې ابو بکر صدیق صاحب لاړ نبی علیہ السلام ته وې قربان زما او د حضرت عمر په زبانه خبره وړي دي زما د خلینه ته الفاظ وتل
اوس ورته زه منت کوم چې دا الفاظ راته ووایه دی راته نه وایي دی راته نه وایي نبی علیہ السلام حضرت عمر سے پس جواب ولیکه راشه حضرت عمر سے راغی وی عمره څه چلو وی چې د ده د خولې نه ما ته څه الفاظ وتلي دي نو دا الفاظ ولا ته ووایه که نه وی نه جي نه وی ولې نه وی وجه څه ده د حضرت عمر صاحب سوچ او فکر ته سلام وی د الله محبوبه زه ځکه نه ویم چې ده خو ما ته وویې زما زړه ته پې دوکه او خفګان ورسېده خو که دا الفاظ ما ده ته واپس کړه نو د ده زړه ته به دوکه او خفګان ورسي او دا خبره به نبی علیہ السلام ته ورسي نو اول به ابوبکر خفه شي دا ابوبکر په خفګان باندې به ما نه د الله محبوب خفه شي ما نه به د الله محبوب خفه شي او چې د الله محبوب خفه شو نو د عمر نه به الله خفه شي عمر نه به الله خفه شي او چې کله الله خفه شو نو بیا د عمر په هلاکت کې څه شک پاتې شو بیا خو د عمر په هلاکت کې شک نشته زه خو هلاک شم بیا نو وی ښه چې الفاظ نه وی نو ورته دا ووایه چې ابوبکره تا دې الله معاف کی زما د طرف نه تا ته معافي ده تا دې الله معاف کی حضرت عمر سے بے ابوبکره تا دې الله معاف کی ما معاف کړې تا دې الله معاف کی دا رحماء بینهم صحابه په خپلو کې نرم دي مونږه خپلو کې یو بل لبریتونه او دا زما تربور دی دا زما د ترزوی دی دې زما د مقابله خپلو د پاره تکړیو او د کافرانو د پارم هم بزرګر مولوی صاحب د الله قبر نور نه کې هغه به وی موزی لرشي برشي نو په خواره ورندار برشي موزی لرشي برشي نو په خواره ورندار مونږه که تکړه شو نو د خپل رور د پاره د خپل کلی والا د پاره د خپل عزیز ته تربور د پاره الله وینا د صحابو د شان نه محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار کافرانو متعلق بسخوی اور رحماء بینهم خپل کې بنرم وی بل تراهم رکعا سجدا کلن چې دوی ګوري نو دوی به یا رکوع کی یا به سجده کی معنا اینی ټایم دې د مونږ اهتمام کوي او نبی له سلام دا د مؤمن صفت خودلې دي د چا د مؤمن صفت خودلې دي چې د مؤمن صفت بدای چې کله د جمعات کی وی نو د زړه به خوشاله دی به دومره خوشحالی لکه کب چې په اوبو کې خوشحالی او چې د جماعت نه بار روزي نو دی به داسې تنګي خپه وي واپس به جماعت ته توندي وي چې خدای کله جماعت ته لاړ شم داسې به خپهی بار لکه مرغې طوطي او باز وغیره چې په پنجره کې څنګه تنګي دا د مؤمن صفات دي نو درې صفته مې ته ووې اشداء علی الکفار مسلمان با د کافرانو متعلق سخوی رحماء بینهم خپل کې به نرم وي تراهم رکعا سجدا کلم چې ته دوی ګوري یا به رکوع کی یا به سجده کی بیا رکوع سجده دا به د دې لپاره نه کوي چې خلق راته ووایي یا د خلقو په نظر کې خشمه نا یبتغون فضلا من الله ورضوانا دوی د الله د فضل او د الله د رضا مندۍ طلب کوي الله د عمل کولو توفیق راکړي اما عزتمندو د ختم نبوت متعلق چې کلم یا اجلاسی یا د ختم نبوت چې کم دی متعلق څه پیغامی نو هغې باندې یاد ساتئ د پیغمبر علیه السلام نه بغیر زمونږ بله چاره نشته د نبی علیه السلام د شفاعت نه بغیر زمونږ بله چاره نشته او د ختم نبوت محنت او کار کول دا د نبی علیه السلام